د جهان په سطح افغاني د خپل ارزښت د ثبات د روی څخه دریم مقام ګټلی دی. مخکې په افغانستان کې د نورو هیوادو د همسایه هیوادونو پیسې چلېدې، اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې افغانۍ رواج شوې ده، افغانۍ چلېږي. تاسو ټول دوستان به خبر یاست چې پرون ورځ بلمبورګ یو جهاني نړیوال چینل دی چې د هغوی ډېر با ارزښته دی. هر اعلان د یوې دقیقې ده هغوی په سوونو په زرونو په لکونو ډالر اخلي. هماغه د بلمبورګ چینل د یو نړیوالې بررسۍ د اعلان له مخې څخه دا اعلان کړه چې دا بررسي شوې ده چې د جهان په سطح افغانۍ د خپل ارزښت د ثبات د روی څخه دریم مقام ګټلی دی. دا ډیره مهمه خبره ده. موږ چې هر څومره خبرې کولې، موږ چې هر څومره ویله، چا غوږ نه ورته نیوی. اوس دا ډیره ښه شوله چې غربي نړۍ، ټوله نړۍ، ټول جهان په دې متیقن سو چې د یو ډیر با اعتباره چینل او د یو ډیر با اعتبارې بررسۍ له روی څخه دا اعلان شوله چې افغانۍ دریم مقام ګټلی دی. بناً موږ دغه پر نیک پال باندې نیسو. ستاسو د مطبوعات د لارې څخه ټولو افغانانو ته د دې مبارکي وایو، د دې په څنګ کې خپلو ټولو صرافانو ته، ټولو تجارانو ته، خاص او په خاص ډول د افغانستان بانک ته چې یو منظمه پالیسي د افغاني د ثبات لپاره درلودله، هغوی ته هم دغه کامیابي مبارکي وایو. او هیله مو دا ده چې نور هم موږ مخته ولاړ سو، اقتصاد مو وغوړېږي، د خلکو اقتصادي ژوند سم سي، د خلکو اقتصادي حالت ښه سي، خوراکي مواد توکي را ارزانه سي، او دا د ټولو افغانانو لپاره به افتخار وي چې زموږ افغانۍ چې زموږ ملي هویت دی باثباته او باارزښته پاتې وي. همدا ډول مې خواهش د ټولو افغانانو څخه دا دی چې د ټولو خارجي کرنسیو پر ځای دی د افغانۍ څخه د استعمال څخه کار واخلي، افغانۍ وکاروي. په هغه حالت کې به زموږ افغانۍ، زموږ کرنسي نوره هم باثباته وي. زمونږ د خوشحالۍ نن هغه ارمان د پوره کېدو په پار ده چې زمونږ ملي کرنسي افغانۍ خپل ملي هویت د افغانستان اسلامي امارات د ښو د اقتصادي پالیسیو په برکت ثابت کړ. په ویاړ سره ویلی شم چې په دې ستر ویاړ کې چې نن افغانۍ باثباته کرنسیو په قطار کې دریم مقام خپل کړ. په دې برخه کې د افغانستان د صرافانو او پولي خدمتونو سراسري شورا خپل ځانګړی رول ادا کړی دی. دا هم باید هیر نه کړو چې ملت هم د افغانۍ بانک نوټونو په ترویج کې خپل ځانګړی رول ادا کړی دی. د هیله لرم چې په دې ویاړ بسنه ونه شي، بلکې لا ډیر زیار وایستل شي چې د اسلامي امارات له ښو اقتصادي پالیسیو سره اوغا په اوغا خپل یون ته دوام ورکړو. ډیر د ویاړ ځای دی، ډیر د خوښۍ ځای دی، ډیر د افتخار ځای دی. موږ به تقریبا 2 کاله مخکې افغانۍ د ثبات په حساب باندې یا د ثبات په ارتباط د همسایهګانو سره پرتله کوله. دا به مو وي چې افغانۍ موږ د همسایهګانو په ارتباط چې پرتله کو، افغانۍ باثباته پیسه ده. خو اوس انشاءالله شکر الحمدلله افغانۍ د دنیا په سطح باندې د ثبات په حساب دریم مقام اخیستی. دا د ټولو افغانانو ته، ټول د افغانستان وګړو ته مبارکي، او دا مبارکي په موږ باندې اړینه وه چې ټول افغانانو ته ورسوو. لکه څنګه چې د هر ملک پیسه د هغې ملک هویت دی، نو افغانۍ هم د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ولس هویت دی. د دغه هویت د ساتنې په خاطر موږ د اسلامي امارات د رهبرۍ نه بخصوص د افغانستان بانک،
د مسؤلینو د هموروزه څلورویشت ساعته هلو ځلو نه مننه کوو چې د افغانۍ د ثبات په ارتباط په ټول افغانستان کې ښې کړنې کړي ښې لاسته راوړنې راوړي دي تر څو افغانۍ ثابته وي او باثباته پاتې شي. دوه شیان چې دي چې ویل مار په دوو ګوتو نه پټېږي. واقعا هم موږ چې هر ځای داد کوو غږ کوو چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات شته، په افغانستان کې امنیت شته، د کوکنارو پر ضد جدي مبارزه روانه ده، کوکنارو کښت صفر ته رسېدلی دی، د کرپشن پر ضد باندې جدي مبارزه روانه ده او صفر ته تقریبا رسېدلی دی. ټول هغه شان چې د یو اقتصادي سرمایه ګزاري لپاره ضرورت دی هغه شته. خو بیا هم دا بله بیلګه وه د افغانستان د پولي خدماتو د محترمو کارکوونکو چې په هغه کې زه مننه باید وکړم د افغانستان د سرای شهزاده د پخوانیو ټولو محترمو رئیسانو څخه چې په هغه کې محترم حاجي صاحب رفیع خان باید یاد کړو چې دلته خدمات کړي دي، جناب محترم حاجي صاحب خان محمد باز چې دلته نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي، جناب محترم صافي صاحب کټوازي صاحب اوس چې زدران صاحب څه دا مسؤلیت پر کړی دي، د ټولو د خدمات څخه د زړه له کومې مننه کوو. دا د دوی د ټولو د خدماتو دا نتیجه شوله در بارام صاحب پورې چې اوس موږ افغانستان د پولي ثبات په خاطر په درېیمه کټګوري کې قرارولې. زه د افغانستان ټولو خلکو ته خصوصا زموږ درنو او باعزته صرافانو ته تبریک وایم. د صرافانو هر هغه قانون چې د افغانستان بانک لخوا څخه منظور شوی دی په ډېر ورین تندي نیولی دی، ګرچې هغه قانونونه به شاید طاقت فرسا وه ولې دوی په ورین تندي منلي دي. هغه یې په دې خاطر منلي دي چې په افغانستان کې شفافیت راسي، په پولي حسابو کې د افغانستان پیسې نورې تورې پیسې ونه بلل سي، سپینې پیسې وبلل سي. موږ د افغانستان بانک د هغه مدیریت څخه هم د زړه له کومې مننه کوو. دا یې په دې خاطر منلی دي چې د افغانستان د ټولو صرافانو حسابونه پاک او صاف دي او ارزو مې دغه ده چې په ټول هغه سیستمونه چې د افغانستان په پولي ثبات کې پرمختللي سیستمونه د هغه سره د افغانستان سکتور همکار دی. بله د حکومت څخه مې ارزو دغه د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه څخه تاسې ګورئ چې دا سرای ډېر تنګ دی، دلته په سوو په زرو خلک کار کوي. موږ غواړو چې د افغانستان د صرافانو اتحادیه یو در دې غټ ځای ولري، ښه ځای ولري او په هغه کې ټوله صرافان ځای پر ځای سي، منظم وي او هغه ټوله سیستمونه چې د دنیا په عصري سیستم کې کار ولري په هغه کې وکارول سي. زه بیا هم دغه پرمختګ د افغانستان ټول ولس ته، د افغانستان اسلامي امارت ته، خصوصا د افغانستان بانک مشرتابه ته وایم خدای تعالی دې نورم په افغانستان کې داسې پرمختګونه راولي. تاسې به انشاءالله په دې باندې شاهد شئ چې افغانستان به هم په سرمایه ګذارۍ کې خپل مقام ولري، هم به په صادراتو کې ولري. تاسې ګورئ چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله د ټاپي پروژه پر مخ روانه ده، د هغې د فعالېدو خبرې روانې دي. په افغانستان کې انشاءالله هوایي دهلیزونه ټوله فعال دي، د ټولې دنیا سره ارتباطات ډېر منظم دي. ارزو مې دغه د بیا هم د افغانستان د اسلامي امارت څخه چې هغه قانونونه چې پخوا په افغانستان ته راغلي دي کاپي پیس قانونونه دي، د هغو په اصلاح کې باید کوشش وشي څو وکولی شو د افغانستان په اقتصادي نظام کې پرمختګ راسي. تجارانو ټولو هیله دغه وه چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي. اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت راغلی دی سر تر سره په افغانستان کې. او د افغانۍ یو دلیل همدغه دی چې د افغانستان کامیابه پالیسي په ټول افغانستان کې افغانۍ رواج شوې ده، که بدخشان دی، که مزار دی، که جلال آباد دی، که خوست دی، د څومره که کندهار دی، مخکې په افغانستان کې د نورو هېوادو د همسایه هېوادونو پیسې چلې دی. اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې افغانۍ رواج شوې ده، افغانۍ چلیږي. یو عوامل یې دغه دی.
دویم عوامل دغه دی چې د خلکو اعتماد پیدا شوی دی. تجاران را روان دي افغانستان ته، دلته خلکو سرمایه ګذارۍ شروع کړي دي، د خارج نه الحمدلله ډېرې پیسې را روانې دي او دلته که تاسو فکر کړی وي چې چېرته جایداد خرڅېږي یا اخیستی کېږي د خارج په پیسو باندې ډېر اخیستلی کېږي. نور د خلکو په ده باندې اعتماد زیات شو، د خلکو باور زیات شوی دی. نور غټ عوامل یې دغه دی چې دغه افغانۍ ثبات پیدا کړی دی او په نړۍ کې دریم ځای خپل کړی دی.